وای لکه مثال دی یو ژوندي لاشق دیوي ته راغلم د مزدورۍ نه چې ماښام خپلې دیوي ته راغلم راو په شته کور کې بې کوره عمرونه مې ډېر خو بې وروره ومه نه مې څه ډاډ حوصله وه خدایه نه مې څه هېڅ سمه سجده وه خدایه زه د کلونو مسافر جانانه په کور مې تېر نه کو اختر جانانه په دې ناشنا ناشنا سوچونو کې هم د جهنم په سرو ورونو کې هم چې مې د کوره ټلیفون راغی زړه ته مې لږ شانته سکون راغی وړوکې رور مې په ژړا دغه قصه کوله وایي په زنکدن کې درنه مور دغه ګیله کوله وړوکې رور مې په ژړا دغه قصه کوله په زنکدن کې درنه مور دغه ګیله کوله زما تپوس له خو زما ښکلې لالې رانغې زه خو بیماره وم چې ولې مې بچې رانغې نن مې خوږه مور بې دیدنه روره ستانه لاړه روره خبر شه بوډۍ مور مې د دنیا نه لاړه د دې قصې د اورېدو څخه غریب نیولی شومه زه ټوله ورځ په ژړاګانو باندې ستړی شومه بس ما د نه خدای نوره شاعري واخله خدای زما نه نوره ټوله زندګي واخله بس ما ته نه خدای نوره شاعري واخله خدای زما نه نوره ټول زندګي واخله نور مې د مور په دیدن مول کړه به پر هر زړګی مې جوړ کړه به ډېر زبردست نور نوي دي څه نوم یاد کړئ ډېر ښکلی بس دقه ډېر بل پکې زبردست څه لنډې غونډې کې شی ووایه دا کمی اوس مخکې ووایه قاري صاحب چې اوس ولاړو هغې خو ما ته ویلې هغه خو هغه خو یو کړ ریکارډ کړو ګیم پر لیسن مال یاره ما ګلاب د خپل چمن کړی بیا دقه وای مال یاره ما ګلاب د خپل چمن کنو بیا ځه مال یاره ما ګلاب د خپل چمن کنو بیا ځه یو ښکل یې ما په ځان باندې مین کنو بیا ځه چې کله به ما وویل زه به ځم مسافرۍ له چې کله به ما وویل زه به ځم مسافرۍ له یو چا به ویل شروع مې زنکدن کنو بیا ځه او د کلي او د خلکو د تهمت نه مه یارېږه د کلي او د خلکو د تهمت نه مه یارېږه ای جوړالې او دا په سپین لمن کنو بیا ځه او غربته ډېر ښایسته ومه خو تا یم بدرنګ کړی غربته ډېر ښایسته ومه خو تا یم بدرنګ کړی غربته جوړ مې هغسې بدن کنو بیا ځه او وخته مې یو وخته داسې راوړم دایان ته وخته مې یو وخته داسې راوړم دایان له وخته ما په ځان پسې غمجن کنو بیا ځه ډېر زبردست د جهنم په سرو ورونو کې ته ولې سړی وخنداوه دا چا دا سړی و سړی مو ولې وخنداولی یاسینه مه ګوره ورته وایرل بشي ستا خوله وغیم او تاسې مونږ دې وکړو